ما هم خپل افغان بیسیم سیم کارت په ای تذکره وړیا توګه رجسټر کړ. تاسو هم کولی شئ مهرباني وکړئ افغان بیسیم څانګې ته لاړ شئ او خپل سیم کارت رجسټر کړئ. د افغان بیسیم ګرانو پیریدونکو، د حکومت د قوانینو او مقرراتو له مخې همدا نن خپل سیم کارت د خپلې الکترونیکي پیژندپاڼې سره بیا ثبت او راجستر کړئ. او که الکترونیکي پیژندپاڼه نه لرئ، تاسو کولی شئ د خپلې کاغذي پیژندپاڼې او معتبر الکترونیکي پاسپورت سره خپل سیم کارت مو راجستر کړئ او د 2 ورځو لپاره له وړیا ګټو څخه برخمن شئ. مهرباني وکړئ د افغان بیسیم نږدې څانګې ته ورشئ او خپل سیم کارت په سمه توګه راجستر کړئ چې بند نشي. د سیم کارت بیا ځلې ثبت کول ستاسو په خپل نوم اړین دي. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه